سلام پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. زه کریمه لکوزه یم. بلوچستان کې جګړه، د RCD لاره تړل شوې او یو شمېر پوځیان ژوندي نیول شوي دي. د بلوچستان ایالت د خزدر او مستونک ولسوالیو په بېلابېلو سیمو کې د بلوڅ ازادۍ غوښتونکو غورځنګ له پراخو بریدونو سره هم مهاله داسې راپورونه ورکړل شوي چې د یاد غورځنګ سرتېري د خزدر او رناچ او د مستونک منګچر سیمو ته ننوتلي. د یاد غورځنګ سرتېرو هلته د RCD په نوم لویه لاره تر خپل کنټرول لاندې راوستې چې اوس مهال په بشپړ توګه د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. بلوڅي رسنیو راپور ورکړی چې وسله والو بارالک سیمه کې د پوځ یو نظامي کمپ هم قلابند کړی او د عملیاتو پر مهال یو شمېر پوځیان ژوندي نیولي دي. د یادونې ده چې هلته نن شنبې سهار راهیسې د بلوڅ ازادۍ غوښتونکي غورځنګ BL له لوري د هیروف 2 په نوم عملیات دوام لري چې په ترڅ کې د بلوچستان په بېلابېلو سیمو کې پر حکومتي تاسیساتو، پوځیانو، پولیسو او د ریل پر مرکزونو بریدونه شوي دي. ورته مهال په کویټه او نوشکی کې هم د سختو نښتو، چاودنو او نیوکو راپورونه ورکړل شوي چې د دغه ایالت وضعیت سخت ترینګلی کړی دی. د دغه غورځنګ مشر بشیر زیب بلوڅ نن سهار په یو ویډیویي پیغام کې له بلوڅو ښځو او سړیو غوښتي چې له کورونو راووځي او د دوی په وینا د ملي ازادۍ جګړه کې برخه واخلي. هغه ویلي دا جګړه پرېکړه کوونکې ده او مقاومت باید دوام ومومي. ویل کېږي بشیر زیب په خپله د دغو عملیاتو په لومړۍ کرښه کې جګړه رهبري کوي. د معلوماتو له مخې هلته په روغتونونو او عامه ځایونو کې بیړنی حالات اعلان شوی دی. د پاکستان پوځ تر اوسه په رسمي ډول بلوچستان کې د روانو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي.